السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې غاړه کې زنجیر اچول چې په هغې باندې جنډۍ او فلان یو کلمې. جناب محترم، غاړه کې زنجیر اچول خو ډېر سخته ګناه ده، ګناه کبیره. خو ده په هر صورت بعضې فقهاو له ورته کفر هم ویلی، خو ګناه کبیرې نه ورته ښکته درجه چا هم نه ده ورکړې. فتاوا شامی کتاب الحذر دا مسله دلته اصل کې ګروپ کې یو ځل مخکې راغلی او موږ حل کړې وه، خو تاسو ورته فکر شوی نه دی. فتاوا شامی کتاب الحذر والاباحه کې عبارت دی دی ثم رتیمه. رتیمه څه ته هي خیط کان یربط فی العنق او فی الید فی الجاهلیه لدفع المضره. ودا یو تاری او یا یو زنجیری چې دا یربط فی العنق غاړه کې اچولی شي، او یا بعضې کسان لاس کې وایي نو لدفع المضرة على انفسهم على زعمهم. دی وایي وذکر فی حدود الایمان انه کفر. دا ګوره وایي حدود الایمان کتاب کې لیکلي دي چې دا خو بیا بیخي پسې کفر دی. نو بعضې فقها ورته بیخي ډېر سخت نسبت کړی، او آخري درجه یې چې کومه دغه ګناه کبیره ده، دې نه ځان ساتل پکار دي. که هغې کې د افغانستان جنډۍ او که د پاکستان یو خدای دې که چې د امریکي جنډۍ ته پکې اعتبار نشته، دا شی غاړه کې اچول ناروا عمل دی. ولی شرع قید کې به رښتیا وایي ته خو لا 5مه درجه کې، نو 6مه کې به شرع قید کې بیا ته ووایې شد الزنار کفر. دا وګوره په بعضې فقهاو دې ته کفر ویلی دی چې غاړه کې دا شیان اچوي. دا بده خبره ده. دا د جاهلیت په زمانه کې دا رسمونه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلي. دا کار به نه کوي. غاټ وګو تفصیل په دې باندې مخکې ما کړی، او یا په دې کې تشبیه بالنساء ده او تشبه او تشبیه بالنساء دا هم ناروا ده. ښځو سره به سړی ځان نه مشابه کړي. دا میلونه خو به ښځې غاړه کې اچوي. که یو سړی وایي چې یاره زه په دې نیت نه اچوم او همداسې اچوم، نو هلکه ته جنۍ یې چې ته د ښځو پېښې کوې. نو دا د څو وجو نه دا شیان بند دي. بهرحال دې باندې مخکې موږ تفصیلي میسیج کړی و. السلام علیکم ورحمت الله.